مطیع الله توراب څوک و؟ مطیع الله توراب چې دی نو د پښتنو دپاره څه کړي دي او مطیع الله توراب چې دی نو د زندګي څنګه تېرېدله. د مطیع الله توراب مکمل زندګي ته بیانومه، تاسو به ډېر زیات حیران شئ چې مطیع الله توراب د شاعري څنګه زده کړه او ولې دې شاعرۍ ته راغی، تاسو به مکمل طور باندې حیران شئ. ملګرو مطیع الله توراب چې دی نو د دې تعلق د افغانستان سره و او دا چې دی نو په 21 مارچ 1971 کې پیدا شوی و. ملګرو په ننګرهار خوږیاڼي کې دا پیدا شوی و. د افغانستان د جنگ په وجه باندې چې دی نو دا پاکستان ته راغی او د پاکستان کې بیا خیبر پښتونخوا ته چې دی نو دا کې پی کې کورم ایجنسۍ ته چې دی نو دا راغی. ملګرو دې چې دی نو ډېرې زیاتې مسلې ورسره وې ځکه چې دی په افغانستان کې وخت تېرولو او په افغانستان کې دا سیټل و برابر و. او د جنګ په وجه چې دا کله پاکستان ته راغی نو دې ته ډېرې زیاتې ستونزې راغلې، ډېرې زیاتې غټې پرابلم ورته رالو. د هغه د وجې نه چې دی نو دا واپس بېرته افغانستان ته لاړو. چې کله دا افغانستان ته لاړو نو دې چې دی نو هلته به ګاډي چې دی نو مرمت کولو، د ګاډو ورکشاپ یې و، په هغه کې چې دی نو پیسې یې برابرولې، خپل خاندان چې دی نو دا یې پالو، خپل خاندان زندګي یې پرې تېرېدله. ملګرو دې چې دی نو بیا د دغه جنګ په وجه باندې چې دی نو د شاعرۍ طرف ته راووتو چې زموږ د پښتنو سره خو زیاتی کېږي، زه یو داسې شاعري کوم چې زموږ دا پښتانه چې دی نو دا په دې شاعرۍ باندې پوه شي چې موږ پښتانه چې دی نو موږ د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ یو. ملګرو دغه نه پس چې دی نو د شاعرۍ چې دی نو مهارت چې دی نو دا حاصل کړو. د شاعرۍ مهارت داسې حاصل کړو لکه څنګه چې علامه اقبال ته په پاکستان کې دی، داسې د پښتنو دپاره دی هم د شاعرۍ مهارت او داسې یو غټ شاعر دی د پښتنو. ملګرو د افغانستان د پښتنو او د خیبر پښتونخوا بلکې زموږ د پاکستان د پښتنو. ملګرو د هغه نه پس چې د خپل ټول طاقت او خپل چې څومره تجربه وه نو هغه چې دی نو په دې باندې خرج کړله، په شاعرۍ باندې چې دا یو ښه شاعر جوړ شي او په دې ټوله دنیا کې بیا یادېږي. اوس چې دی نو هغه په دنیا کې نشته دی او هغه چې دی نو اوس هم یادېږي او د هغه شعرونه ډېر زبردست دي. د دې نن سبا شاعرانو په شانتې شاعري هغې تر اوسه پورې نه ده کړې. ملګرو د پاکستان او افغانستان چې کومه نوم دی نو دا ټول روښانه کړی دی، د پښتنو نوم یې چې دی نو دا په دنیا کې روښانه کړی دی او هغه چې دی نو ډېره زبردسته شاعري کوله. ملګرو د علامه اقبال په شان یو عظیم شاعر و، تاسو ته پته ده علامه اقبال تاسو پیژنئ، هغه د دنیا نه تللی دی خو هغه اوس هم د خلکو په زړونو کې ژوندی دی. هغه شاعري چې دی نو د کمال شاعري به کوله، داسې چې دی نو مطیع الله توراب هم شاعري کوله لکه څنګه چې علامه اقبال کوله. ملګرو د هغه نه پس چې د ذاتي زندګي ډېره زیاته خرابه وه، دې چې کومه ذاتي زندګي وه د خاندان یې و نو دې چې دی نو ګاډي به یې مرمت کوله او ورکشاپ یې و او په هغه کې چې دی نو دې خپل کفالت کولو، د خپل خاندان کفالت یې کولو، خپل خاندان چې دی نو دا یې ساتلو. ملګرو د هغه نه پس چې دی ملګرو دا چې دی نو وفات شو، 2025 کې وفات شو، د دنیا نه لاړ. د 54 سال عمر کې دا د دنیا نه لاړ. الله دې ولله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي ځکه چې دې د پښتنو دپاره یو ډېر غټ کارونه کړلي او پښتنو چې دی نو نوم یې روښانه کړی دی، پښتانه خلکو ته ښودلي دي. د دې یو جنګ په وجه باندې په باره کې داسې شعرونه وویل که نه چې ټوله دنیا یې حیرانه کړله. مطیع الله توراب خو د دنیا نه تللی دی، الله دې ولله په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. خو کومه شاعري چې زموږ پښتنو ته پرېښې ده دا به د همیشه دپاره په دې شاعري کې دا ژوندی وي، همیشه دپاره به چې زموږ په زړونو کې دا وي، همیشه دپاره.